Ji Bismillahirrahmanirrahim. If you want to learn English from Pashto and Pashto from English, then you are on the right place. ګرانو کتونکو که تاسو چېرته غواړئ چې مونږ انګلیش زده کړو په پښتو کې یا پښتو په انګریزۍ کې زده کړو بیا تاسو ډېرې ښې ویډیو باندې ستاسو د فایدې ویډیو باندې راتګ کړی دی دا ویډیو ته اخره پورې وګورئ ځکه چې نن مونږ سره په دې کلاس کې ډېر بنیادي ټکي دي خو د ټکو به نن صرف مونږ د پښتو معنا نه زده کوو بټ دې سره سره به مونږ د اپوزیټ یعنی اپوزیټ مطلب یعنی د کم الټه ټکي یوز کېږي د دپاره او د هغې پښتو څه مطلب دی هغه به هم ورسره انشاءالله زده کولو کوشش کوو لکه مثال کې طور پر مونږ سره یو ټکی دی ګوډ مطلب دی ښه د دې اپوزیټ مونږ سره دی بیډ مطلب شو بد ښه او بد خپله کې یو بل مختلف اپوزیټ الفاظ دي اپوزیټ وایي متضاد الفاظ ته مطلب دا چې الټا مطلب لري اپوزیټ مطلب چې مطلب یې الټا وي معنا یې الټا وي لکه ګوډ مطلب دی ښه د اپوزیټ په شي مونږ سره بیډ مطلب بد ښه او بد یو بل سره الټا معنی لري بل مونږ سره دی فار ایگزامپل مونږ وایو که نه کرول وایي ظالم ته ظالم اپوزیټ الټا مطلب څه دی الفاظ څه دی کائنډ وایي مهربان ته یو مهربان وي یو ظالم وي نو کائنډ وایي مهربان ته او کرول وایي ظالم ته د نن ویډیو ځکه ډېره ضروري ده چې مونږ به صرف دا ټکي نه زده کوو مونږ به دا په جملې کې هم راولو په جملې کې به یې څنګه یوز کوو په جملې کې به یې څنګه زده کوو په یو جملې کې به دا ټکي مونږ څنګه راولو او یادو به راځئ چې دا ویډیو شروع کوو خو دا ویډیو شروع کول نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي نه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم ورسره ووهئ د غنټۍ نشان وهلو د فایده یې چې کله هم مونږ یو نوی کلاس تاسو ته وړاندې کوو نو تاسو ته به ټولو نه اول میلاویږي په دې کلاس کې چې نن مونږ سره کوم پیله ټکی دی هغه دی مونږ وایو فرنټ تاسو ټول د دې ټکي نه خبر یې چې دا وایي مخامخ ته خو دې کلاس کې به مونږ دا په جملې کې هم یوز کوو استعمالو او د اپوزیټ چې کوم الټا ټکي یوز کېږي هغه به هم زده کوو نو ځکه دا ویډیو ډېر ضروري دی مونږ سره اوس ټکی دی فرنټ وایي مخامخ ته که دا مونږ چېرته جملې کې استعمال کوو مونږ ویلی شو د فرنٹ کیمرا از 32 میگا پکسل MP وایي میگا پکسل ته موبایل باندې شاته لیکلي که نه MP میگا پکسل مطلب د موبایل د فرنٹ کیمرا از 32 میگا پکسل مخامخ کیمرا 32 MP ده مخامخ کیمرا 32 میگا پکسل ده د فرنٹ اپوزیټ چې کوم ټکی مونږ سره یوز کېږي مونږ وایو ریئر سره د فرنٹ ته مونږ وایو بیک هم یوز کېږي خو ریئر هم یوز کېږي دواړه مونږ یوز کولی شو بیک یا ریئر وایي شاتانه جملې کې به څنګه یوز کوو د ریئر آر بیک کیمرا از 30 megapixel the rear or back camera is 30 megapixel شاتانه کیمرا 30 megapixel ده نیکسٹ چې کوم مونږ سره ټکی دی مونږ وایو فاسټ وایي تیز ته دا تاسو ټول به اورېدلي راځئ چې دا په جملې کې استعمال کړو رن وایي منډې ته منډې وهلو ته فاسټ وایي تیز رن فاسټ تیزه منډه ووهه رن فاسټ تیزه منډه ووهه د فاسټ اپوزیټ مونږ سره دی سلو وایي سلو ته مطلب په کلاره رن سلولی په کلاره منډه وهه نیکسٹ چې کوم مونږ سره ټکی دی هغه دی ریچ وایي مالداره ته یو مالداره کس دی ریچ وایي مالداره ته که دا مونږ جملې کې چېرته یوز کوو نو مونږ وایو اسلم از ویری ریچ اسلم ډېر مالداره دی اسلم ډېر مالداره دی اسلم از ویری ریچ از وایي ویری ډېر زیات ریچ مالداره اسلم ډېر مالداره دی د ریچ چې کوم اپوزیټ الټا ټکی یوز کېږي ریچ دپاره هغه دی پور وایي غریب ته دا پور خلک یوز کوي خو دا پور نه دی دا پور دی پور غریب ته یې هی از ویری پور هغه ډېر غریب دی هی از ویری پور هغه ډېر غریب دی بل ټکی چې کوم مونږ سره دی هغه مونږ وایو نیرو وایي تنګ ته فار ایگزامپل مونږ انګلیش کې وایو او انګریزۍ کې وایو this is such a narrow bridge دا
ډیر زیاته تنگ پل دی، دا ډیر زیات تنگ پل دی. برج وای پل ته، نیرو وای تنگ ته، تنگ پل. سچ ا زیات مطلب دا ډیر زیات تنگ پل دی. This is such a narrow bridge. دا ډیر زیات تنگ پل دی. د نیرو چې کوم موږ سره اپوزیټ الټا ټکي یوز کیږي هغې ته موږ وایو واید. واید وایي کولاو ته. فار ایگزامپل ا واید روډ، یو کولاو سړک. ا واید روډ یو کولاو سړک. بل ټکي دی موږ سره انساید. انساید مطلب دی په پښتو کې دننه، دننه. موږ وایو دننه. What are you doing inside؟ ته دننه څه کوې؟ What are you doing؟ ته څه کوې؟ inside دننه، دننه څه کوې؟ What are you doing inside؟ ته دننه څه کوې؟ د inside چې کوم اپوزیټ ټکي موږ سره یوز کیږي، متضاد الفاظ موږ سره یوز کیږي، ته موږ وایو outside. outside وایي بهر ته. فار ایگزامپل اسلم is standing outside. اسلم is standing outside. اسلم بهر ولاړ دی. اسلم بهر ولاړ دی. بل ټکی دی موږ سره hope. hope مطلب دی امید. I hope that I will pass this exam. زه امید کوم چې زه به دا اگزام پاس کوم. زه امید کوم چې دې ځل به زه پاس وم. I hope that I will pass this exam. زه امید کوم چې دا اگزام به زه پاس کوم. د خوب اپوزیټ ټکی دی despair. despair وایي مایوسي ته. موږ وایو که نه ته مایوسه کېږه مه، ته مایوسه کېږه مه. You don't need to despair. ته مایوسه کېږه مه. You don't need to despair. despair وایي مایوسه کولو ته. بل ټکی دی موږ سره profit. profit وایي ګټې ته. موږ وایو که نه ګټه او تاوان. profit وایي ګټه. profit او بل profit چې کوم اپوزیټ دی هغه دی loss. loss وایي تاوان ته، ګټه او تاوان. موږ وایو که نه جملې کې راځي چې یوز کړو چې ګټه او تاوان د گیم یا د کاروبار حصه ده. موږ وایو که نه ګټه او تاوان په کاروبار کې کیږي. ګټه یا تاوان د گیم یا د کاروبار حصه ده. موږ به څنګه وایو profit and loss are the part of game. profit and loss are the part of business. profit and loss are the part of business. ګټه او تاوان د کاروبار یو حصه ده. بل ټکی دی موږ سره accept. accept وایي قبلولو ته. accept وایي قبلولو ته. I accepted your letter. ما ستاسو خط قبول کړو. I accepted your letter. ما ستاسو خط قبول کړو. accept چې کوم اپوزیټ ټکی یوز کیږي ته وایي reject یا refuse. دواړې ټکي یوز کېدلی شي. refuse یا reject وایي انکار ته یا منع کولو ته. خو دلته موږ وایو انکار ته، ځکه چې accept قبلول او انکار یو قبولول یو نه قبلول وي. نه قبلول ته وایي انکار. why principal has refused to you؟ پرنسپل ولې تا ته انکار وکړو؟ پرنسپل ولې تا ته انکار وکړو؟ نه بل ټکی دی موږ سره ماډرن. ماډرن وایي جدید مطلب نوی. It is a modern school. دا یو جدید سکول دی. It is a modern school. دا یو جدید سکول دی. د ماډرن اپوزیټ ټکی موږ سره یوز کیږي ancient. ancient وایي پخوانی زوړ. old هم ورته یوز کیږي. ancient مطلب پخوانی. پېښور is an ancient city. پېښور یو پخوانی ښار دی. city وایي ښار ته. پېښور مطلب پېښور ancient پخوانی. پېښور is an ancient city. پېښور ډېر پخوانی ښار دی. بل ټکی دی موږ سره victory. victory وایي فتح جیت ته وایي چې یو شی ته فتح کې وګټې. the victory is yours. فتح ستا دی. the victory is yours. فتح ستا دی. victory اپوزیټ موږ سره یوز کیږي defeat. defeat وایي شکست ورکولو ته. شکست څه ته وایي؟ یو شیز مطلب چاته شکست ورکړي، یو شیز ورنه وګټې. پاک defeated India. پاکستان انډیا له شکست ورکو. پاکستان defeated India. پاکستان انډیا ته شکست ورکو. بل ټکی دی موږ سره maximum. maximum وایي زیات نه زیات. maximum it will take 2 hours. زیات نه زیات په 2 غنټې واخلي. فار ایگزامپل یو کار دی، مونږ وایو چې دا کار به زیات نه زیات 2 غنټې والی. مونږ به څنګه وایو maximum this work will take 2 hours. زیات نه زیات په 2 غنټې واخلي. maximum it will take 2 hours. زیات نه زیات به دا 2 غنټې واخلي. د maximum
اپوزیټ ټکی دی مونږ سره مینیمم وایي کم از کم. فار ایگزامپل مونږ وایو که نه کم از کم به دا کار 10 منټه والي، نو چې کله مونږ وایو مینیمم، نو مینیمم به مونږ یوز کوو minimum it will take 30 minutes. کم از کم به دا 10 منټ واخلي. ښه بل ټکي یوز کېږي permanent and temporary. permanent وایي دایمي او همیشه. مونږ وایو که نه دا یو عرضي یا دایمي کار دی. ښه د permanent مونږ سره اپوزیټ ټکی دی temporary وایي عارضي، لږ ټایم دپاره عارضي. ښه مونږ وایو دا یو کار دی، دا عرضي کار دی، دایمي نه دی، همیشه دپاره نه دی. مونږ به څه وایو it is a temporary job not a permanent. it is a permanent job. it is a temporary job not a permanent. دا یو عرضي کار دی، دایمي نه دی. ښه بل ټکی دی مونږ سره بیرن وایي شاړې ته. فار ایگزامپل یو ځمکه شاړه ده، مونږ وایو دا شاړه ځمکه دې کې څه نه کېږي یا دې کې اسم نه کېږي، دا شاړه ده. نو مونږ به څه وایو this field is barren. دا پټی شاړ دی. this field is barren. دا پټی شاړ دی. ښه د بیرن مونږ سره اپوزیټ دی فرټایل وایي زرخیز، مطلب کم ځای کې چې فصل کېږي، کم ځای چې شین وي، کم ځای کې چې فصل کېږي، ای ته وایي فرټایل. مونږ وایو the soil of this field is fertile. د دې پټي خاوره زرخیزه ده، دې کې اوشه کېږي. the soil of this field is fertile. د دې پټي خاوره زرخیزه ده.